اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، نن به تاسې د منفي تام عدد ضرب په منفي تام عدد کې او د دې ترڅنګ د تام عددونو تقسیم زده کړئ. په تېر درس کې مو ویلي وو چې که چیرې هم علامه مثبت یا هم علامه منفي عددونه که په خپل منځ کې سره ضرب شي، د ضرب حاصل به یې مثبت عدد وي. که چیرې مختلف العلامه عددونه سره ضرب شي، د ضرب حاصل به یې منفي عدد وي. همدا خبره په تقسیم کې هم ده. که چیرې هم علامه عددونه سره یو په بل باندې تقسیم شي، د تقسیم حاصل به مثبت عدد وي. یا په منفي کې که چیرې منفي هم علامه عددونه یو په بل باندې تقسیم شي، د تقسیم حاصل به مثبت عدد وي. که مختلف العلامه عددونه یو په بل باندې تقسیم شي، د تقسیم حاصل به منفي عدد وي. دغه دوه ډوله قاعدې په یاد کې ولرئ، ترڅو هر ډول مثال کې تاسې بیا د ستونزو سره مخامخ نه وئ. دا اصطلاحات هم په یاد ولرئ. د جمع لپاره په انګلیسي کې پلس، د منفي لپاره ماینس، د ضرب لپاره ملټیپلای او د تقسیم لپاره د ډیوایډ کلمې کارول کیږي. ښه، مثالونو ته راځو. ډېر عادي دي. مثبت که په مثبت کې ضرب شي، حاصل مثبت. او که چیرې منفي په منفي کې ضرب شي، بیا هم حاصل مثبت. که مختلف العلامه سره ضرب شي، حاصل منفي. په همدې شکل دا هم. اوس تقسیم کې هم همدا خبره ده. که چیرې هم علامه یو په بل باندې تقسیم شي، مثبت. همدغسې ده. که مختلف العلامه یو په بل باندې تقسیم شي، د تقسیم حاصل به بیا منفي وي. په همداسې شکل سره دا هم لکه منفي لاس تقسیم په مثبت 2 حاصل منفي 15. په یاد ولرئ بعضې وخت داسې مثال هم وي چې په صورت کې د ضرب عملیه وي او هم په مخرج کې د ضرب عملیه وي او په عموم کې به د تقسیم عملیه وي. نو داسې مثالونو د حل لپاره باید اول صورت او مخرج کې د ضرب عملیه باید ساده کړو، وروسته باید په دغه باندې د تقسیم عملیه سرته ورسیږي. مثال، منفي په منفي کې مثبت، 2 په 3 کې 6 او مثبت په منفي کې منفي، 15 په 4 کې 60. دا چې علامې مختلفې دي، د تقسیم حاصل علامه به بیا هم منفي وي. او دا که چیرې اختصار شي، 2 په 3 کې 6 او 2 په 10 کې 60، څو به شي؟ منفي 3 پر 10. ګرانو زده کوونکو، درس مو په همدغه ځای بس دی. انشاءالله په راتلونکي ساعت کې به بیا د یوې نوي موضوع سره ستاسو حاضرېږم. بیا چې حاضرېږم، د الله په امان.